د زلزلہ ولې کېږي اصل کې دا مسله د قیامت زلزلې قرآن کې الله بار بار ذکر کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي ویو د آخرت زلزلہ الله عز وجل موږ له یادوي چې ورځ به د آخرت زلزلہ راځي اذا زلزلت الارض زلزالها په دې ټوله دنیا باندې به یو ژړا راولي توجه دویمه وجه دا ده الله عز وجل د خپل قدرت موږ له کوي يهود بتسي نصارى بتسي نور خلق بتسي دغه بلويسي طاقت من الله دی لویز من الله دی مکه وسمنه غجر کوي دریمه وجه دا ده زمون ګناهونه زیات شي خاص کر زنا دلته زنا په اړه کې دا خبره مشهور ده زناونه چې کله زیات شي د قران او سنت نه دغه تعلیم موږ راکړی شوی دی چې ایسته په دې وخت کې الله به خلکو زلزلې به راوي خپش کول څه پکار دي کول به دا پکار دي چې انسان سره به د لاس کې پیسې وي د محمد رسول الله د احادیث معلومیږي هغه صدقه دغه وجداد نو ته په لاس کې کله غلام هغه آزادول درې موجوده مسلمان ودرېدل درېمه طریقه کوم باندې بیانې نو به د رسول الله د ارشادات معلومیږي ذکر زموږ بل هیڅ نشي سوا د الله دا قلاله تسلیمي پکار ده چې رب موږ ډېر کمې زیاتې وکړي کوم د دې څخه الله بل ځکه مرګري کوم ځکه چې رحمان کې څنګه الله را فرمایي وي که د اسمانو د زمکې د کنارونو وته ته ځمانه وته ته اخر به چرته ځي هیڅ شرط نه لشي